بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو لیدونکو، د تشریح سایه د لړۍ په نوي درس کې د دریم څپرکي دا ځل راځو غواړو زده کړو میانه څه ته وایي او څرنګه کاریږي. میانه چې په انګلیسي کې میډین موږ ورته کاروو او د مرکزي میلان د مقیاسونو یو بل مهم اړخ دی او یو مهمه برخه تشکیلوي. معمولا په تشریح سایه کې او همدارنګه په هغه ځایونو کې چې هلته د موقعیت له نګاه نه د اوسط ټاکنه پکې ضروري وي، نو موږ کولی شو د میډین څخه استفاده وکړو. که چیرې ستاسو یاد وي په تیرو لیکچرونو کې موږ دا ویلي وه چې اوسط موږ پر دوو بخشونو تقسیم کړي دي، چې د هغو څخه یو بخش یې د موقعیت پر بنیاد و او دوهم بخش یې د ارزښت پر بنیاد و. د موقعیت پر اساس چې کوم طبقه بندي وه په هغو کې دوې برخې شاملې وې، یو یې موږ میډین بلی او دوهم یې موږ موډ بلی. یعنی د دې لارې موږ کولی سو کوم ابزرویشنز یا ډاټا چې موږ ته راکړي وي د هغه اوسط مقام یا ځای وښیو. دغه ځای ښودل په ډاټا کې مجبوره دی موږ د دوو تخنیکونو کار واخلو. خپله میانه که چیرې تاسې دا یو سکیل فرض کړئ او پر دې سکیل باندې مختلف ډاټا پرته واوسي، د دې ډاټا منځنۍ نقطه ښودلو ته خپله څه وایي؟ میډین وایي، چې زموږ د ډاټا 50% تشکیلوي. یعنی 50% برخه چې هر شی راوځي هغه زموږ بل هیڅ نه دی، فقط همدا میډین دی. نو میډین اصلا درې فارمولې لري. دوې فارمولې د ان ګروپ ډاټا لپاره کاریږي، یوه فارموله د ګروپ ډاټا لپاره کاریږي. که چیرې موږ په صورت عموم کې په ان ګروپ ډاټا کې که چیرې موږ داسې ارقام ودرلودل چې هغه تاک وه، یعنی جفت نه وه، نو د تاکو ارقامو په صورت کې زموږ او ستاسې میډین سمبول یې ام ای سبسکریپټ کو ورته، موږ کولی سو چې دا پیدا کو چې n جمع یو تقسیم دوه. n ستا د ابزرویشنز د نمبرونو مجموعه د عمومي څو نمبره دي چې هغه موږ کولی سو n8 یا دا ټول قوس موږ کولی سو په th سره وښیو. یعنی معنا څه؟ دا د طاق اعدادو سمې هدف سري. فرض که د مثال په توګه موږ ته وایي 2 4 5 1 3. دا ډول 5 اعداد چې په صورت عموم کې دا اوډ بولي، یعنی دا تاک عددونه دي. د تاک عددو لپاره د میډین راایستلو لومړنی شرط دا دی چې ستاسې ډاټا باید په نزولي او یا صعودي شکل برابر شي. دوهم د هغوی وسطي اوسط یا پوینټ یا میډل پوینټ پیدا کړئ، وروسته تر هغه میډل ویلیو انتخابیږي. نو د دې لپاره چې موږ دا غواړو په اسنډینګ آرډر کې برابر کړو، نو اول 1 بیا 2 بیا 3 بیا 4 او بیا بالاخره 5 چې دا سټیج نمبر 1 دی چې برابر سو. په سیکنډ سټیج کې موږ ګورو چې دا تاک دی او که جفت دی. کله چې دا موږ وکتل چې دا تاک عددونه دي، نو موږ فارموله ورته لرو چې میډین لکه دا لوړه فارموله ده، زه د n پر ځای د دوی د نمبرونو مجموعه لیکم چې هغه ټوټل 1 2 3 4 5 دي. زه کولی سم 5 ولیکم. هدف دا نه دی چې آخري عدد لیکل کیږي، یا د دوی مجموعه ده 5 جمع 1 تقسیم 2. دا ټوله به تاسې په قوس کې نیسي th ورکوي. th معنا د ټرم څخه عبارت دی. کوم قیمت چې دلته راوځي هغه ټرم دی، خپله یې ځواب نه دی. نو دا مساوي کیږي چې زموږ میډین مساوي دی په 6/2 بالاخره 3 چې دا ترډ سو. کله چې ترډ راغلی نو د چپه طرف څخه تاسې ورته راځي 1 2 3، نو ستاسې میډین د نوموړي سوال 3 دی. فرض که بل مثال موږ ته راکوي 2 8 1 0 1، په دې ترتیب سره یو عدد راکوي. تاسې به اول دا په اسنډینګ آرډر برابر کړئ، بعد له هغه نه کولی سئ تاسې پر دې باندې بیته همدغه 3 لکه مثلا دا هم 5 عدد دی، نو 5 جمع 1 6/2 3 ټرم دی. نو 3 ټرم به زموږ چې شي 1 وي چې دا زموږ او ستاسې میډین دی.
اوس نو بله فارموله هم ورته سته او موږ یې ورته لرو. دا بل مثال هم دا دې راکړی دی چې نه عدد دي نه جمع یو. دا کولی سي داسې تاسې په ټي ایچ کې ونیسئ بیا نور هم سمیږي لکه دلته دا ما ورکړی دي. ففت ټرم 1 2 3 4 5. نو زما میډین دلته کامه که چیرې ولري دا کامه لري نو په دې خاطر دا بیا نه دی. بیا زما میډین همدغه 5 دی چې دلته ورکول سوی دی. که چیرې موږ راسو و ایون عددونو ته یعنی معنا جفت اعدادو ته په همدغه ان ګروپ ډاټا کې بیا موږ سره کوم کولی شو پیدا کو نو زموږ او ستاسې میډین مساوي کیږي n تقسیم 2. دا به تاسې په یو قوس کې ونیسئ ټرم دی. n خو د ارقامو مجموعه ده چې هر څونه ارقام موږ ولرو په ډاټا کې تقسیم 2 جمع بیا n تقسیم 2 د کسر بغل ته یو جمع یو ورسره کوي ټرم تقسیم ټوله پر 2 باندې. څه معنا که چیرې موږ داسې ارقام ولرو د مثال په توګه لکه دغه چې اته ارقام دي نو د دې د حل لپاره موږ راځو میډین زموږ مساوي کیږي. اول خو موږ په فارموله کې لرو اته تقسیم 2 جمع دا چې دی ټرم دی چې دا ټرم تاسې هیر نه کوي چې دا عدد چې جواب راوځي هغه زموږ نه دی په کار ټرم دی. دا بیا د هغه څه وروسته اته تقسیم 2 جمع یو ټي ایچ ټرم تقسیم 2. اول موږ ته څلورم ټرم راځي دوهم موږ ته د څلور جمع یو د پنځم ټرم راځي تقسیم 2. نو د دې وروسته موږ راځو عددونه. دا خو زموږ اول سټیپ ټی په کار مو واچوي. دویم سټیپ راځو د دې اسندینګ آرډر برابرو. اول 2 لیکو بیا 5 لیکو بیا 9 لیکو وروسته 8 بیا 9 11 12 14. نو چون کې ماته ولیدي چې په څلرم ویلیو په نظر کې د سره وساتئ 1 2 3 او دا زما څلرم لیول بیا وای پنځم لیول. نو په څلرم ټرم کې زما اته نمبر دی نو زما میډین مساوي کیږي زه د څلرم پر ځای اته لیکم جمع د پنځم ټرم پر ځای باندې نه لیکم تقسیم 2. دا ټوله ماته مساوي کیږي په څو سره په 19 تقسیم 2 سره چې دا مساوي کیږي هر څونه قیمت چې تاسو ته راوځي هغه قیمت کولی شي ور واچوي چې 8.5 دی. دا زموږ او ستاسو میډین دی. فرض که موږ کولی شو بل مثال ور باندې حل کړو. موږ ته قیمتونه د مثال په توګه راکوي 2 5 شپږ 0 1 8 3 او بالاخره 4. په دې ترتیب سره موږ ته جفت اعداد راکړي دي. موږ ته ویل کیږي چې تاسې د دې میډین پیدا کړئ. تر ټولو مهم شی سټیج نمبر 1 یا اول سټیج کې اسندینګ آرډر کې باید نمبرونه ټوله برابر شي. اسندینګ آرډر کې چې کله موږ غواړو نمبرونه ټوله برابر کو نو د کوچني څخه شروع کو 0 1 2 3 4 5 شپږ او بالاخره 8. سټیج دوهم کې دا سټیج نمبر 1 دی. سټیج دوهم کې فارموله لیکو د A1 لپاره چې موږ کومه فارموله لرو میډین هغه موږ n تقسیم 2 TH ټرم دی جمع n تقسیم 2 جمع یو دا هم TH ټرم دی ټول تقسیم پر 2 باندې. نو دا مساوي کو دلته خو موږ n اته لرو نو اته تقسیم 2 TH پورته کو جمع بیا اته تقسیم 2 جمع یو TH تقسیم ټوله پر 2 باندې. څلرم ټرم را پیدا کړئ جمع پنځم ټرم را پیدا کړئ دا ټوله تقسیم کیږي پر 2 باندې. نو زموږ څلرم ټرم به او پنځم ټرم به دلته کم قیمتونه زموږ څلرم ټرم به 1 2 3 4 هغه به 1 3 وي او پنځم ټرم به زموږ 4 وي. نو موږ لیکو چې 3 جمع 4 تقسیم 2 چې دا مساوي کیږي 9 تقسیم 2 یا 3.5 به زما د دې اوسط راووځي. که چیرې تاسې راولاړېږئ په تاکو کې غواړئ د تاک میډین فارموله خو تاسې ته وختي معلومه ده n جمع یو
تقسیم 2 TH د n پر ځای خپل د ارقام مجموعه ور اچوئ تاسو ته به ځواب راوباسي.